बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो ځل بیا زه یم ستاسو قربا محمد ریاض مخلص. ګران مینوالو، دا د ټیبل اف کانټینټ حواله سره موږ څلورم چپټر ته رسیدلی یو ځل بیا زه تاسو دا کلیر کوم چې دا کانټینټ چې موږ شروع کړی دی دا یو سمری ده، یو خلاصه غوندې ده چې د ټول کتاب موږ ته سمری روزي، خلاصه روزي چې په دې کې څه موجود دي، موږ به څه وایو. د ټول کتاب نه مونږه سرسری خبر شو. او دویمه خبره دا هم زه تاسو ته کوم چې تاسو وایي سر جي تاسو په سکرین باندې نه راځئ، نو زه به ډېر زر دا څیزونه چې کله پریکټیکل راشي یو څیز به زه تاسو ته د الفاظ الفلا بورډ باندې حل کوم، یو څیز به انشاءالله تاسو ته کلیر کوم. زما به کوشش وي چې هر پوینټ هر ماشوم ته کلیر شي چې څوک هم دغه اعتراض لري، سپیشل هغه پیرنټس چې ماشومان اسکول کې نه هم لسم کې داخل کړي دي او ماشومان دا اعتراض کوي چې سر جي موږ خو په دې سیزونو باندې پوهیږو نه، نو دا سیزونه به انشاءالله زه تکلیر کوم. دلته نه تاسو مدد اخیستلی شئ. که چېرې ستاسو دا ویډیو لایک شي، پسند هم شي، نو لایک وکړئ، کمنټ وکړئ، سبسکرایب یې کړئ، نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ چې د دې ګټې اوچتې کړي. نو راځو خپل ټاپک طرف ته. نن موږ څلورم چپټر ټرننګ افیکټ آف فورس دا به سټارټ کوو انشاءالله. حاجی نو ټرننګ افیکټ آف فورس دا د فزیکس د نهم کلاس څلورم چپټر دی. ټرننګ افیکټ آف فورس پیج 99 باندې به دا تاسو ته ملاویږي. نو ټرننګ افیکټ آف فورس د دې فعل نه پهله زه تاسو ته انټروډکشن کوم چې په دې چپټر کې څه دي، بیا چې کوم ټاپکس دی هیډینګ وایز لیکلي دي، نو لکه فورس ډایګرام دی، ایډیشن آف فورسز دی یا ریزولوشن آف فورسز، سنټر اف ماس وغیرہ، دا ټول چیزونه تاسو ته نمبر وایز کلیر کوم. خو دا خبره یاد ساته چې دا به سمری غوندې وي، شارټ کټ پي ډیټیل سره دا چیزونه زه تاسو ته په بورډ باندې انشاءالله ښایم. نو ټرننګ افیکټ اف فورس موږ سره یو لینیر دا مطلب چې کله موږ په یو باډي باندې فورس اپلای کو، د دې د نتیجې وجې نه دا باډي یو سټریټ موشن کې روانه شي، نو لینیر موشن شو دا موږ سره. خو ټرننګ افیکټ اف فورس دې ته وایي چې د فورس په دولت سره، د فورس په طاقت سره یو باډي کې روټیشن پیدا شي، ګول چکر سٹارټ کی، نو دې ته موږ وایي چې ټرننګ افیکټ. خو د فورس د وجې نه دا افیکټ پیدا کیږي، د فورس د وجې نه دا اثر پیدا کیږي، ځکه ورته وایي چې ټرننګ افیکټ اف فورس. دویمه نما د دې ټارک هم دا چې ټانه ډینوټ کیږي ټارک. د ټارک ډیفینیشن موږ دا کوو چې د ټرننګ افیکټ پروډیوس ان ا باډي ډیو ټو فورس از کالډ ټارک. چې کله یو باډي کې د تاویدو اثر پیدا شي، د تاویدو صلاحیت پیدا شي، نو دې ته موږ وایو چې ټارک میتھمیټیکلی د ټانه ډینوټ کیږي، یا سمپلی مو غټ ټی نه ډینوټ کوو او فارمولا به شي ټی از ایکول ټو اف آر. اف نه مراد هغه فورس دی چې کم دی کې د تاویدو صلاحیت پیدا کړی دی، او آر ته په انجینیرینګ ژبه کې یا فزیکس کې موږ مومنټ عام وایي، یا وته ریډیس اف آبجیکټ دا هم نوم ورته اخلو. نو دا د ټرننګ افیکټ د چپټر د انټروډکشن حواله سره ډسکشن وو. اوس موږ راځو مخکې تاسو ته ښکاري دلته 4.1 باندې 4.1 فورس ډایګرام دلته لیکلي فورس ډایګرام. نو فورس چونکې تاسو مخکې چپټر کې ما ویلي دي چې فورس موږ سره یو ویکټر کوانټیټي دا ویکټر کوانټیټي هغه کوانټیټیز ته ویلی شي چې د هغې مکمل معلومات حاصلولو لپاره موږ سره د دې مقدار یونټ او سره د ډایرکشن هم ضرورت دي. نو فورس موږ سره ویکټر کوانټیټي ده، نو دا به خامخا یو ډایرکشن کې موږ ډرا کوو، یو ډایرکشن کې به دې دا راوباسو. نو فورس موږ سره اف نه ډینوټ کیږي. فورس ډایګرام به موږ څنګه جوړو هغه به تاسو ته زه انشاءالله چپټر په شروعات کې یعنی 4.1 کې دغه څیزونه تاسو ته کلیر کوم. دې نه وروسته د موږ سره ایډیشن آف فورسز 4.2 باندې تاسو ته ښکاري ایډیشن آف فورسز. ایډیشن آف فورسز دا مطلب دی چې کچرې یو باډي هغه باندې دوه طاقتونه اپلای کیږي، یعنی دوه قوت هغه باندې کار کوي، دوه فورسز هغه باندې کار کوي. کچرې د دې دواړو فورسونو یعنی د دې دواړو طاقتونو ډایرکشن یو په یو سمت کې دغه فورسونه لګیدو، نو داسې کنډیشن کې به دغه فورس موږ سره جمع کیږي. مثال په تور باندې یو ګاډی دی او په ځای ولاړ دی، موږ د ګاډي په شا دیکه لګو
نو دوه کسان دي لګیا دي دا ګاډي په مخ کې بوتلو کوشش کوي، نو دواړه دا کوشش کوي دا ګاډي مخ کې لاړ شي. نو دې کنډیشن کې چې دواړه کسان کم طاقت لګي، کم فورس اپلای کوي، نو دا به یو بل سره اډ کیږي. که فار ایگزامپل یو 20 نیوټن فورس لګي او بل 15 یا بلم 20 نیوټن فورس لګي، نو دا دواړه چې راجم شي نو دینه به جوړ شي 40 نیوټن فورس. نو دغه شان ایډیشن اف ویکټر کیږي. او دویم چیز د موږ سره د دې بالکل اپوزیټ، د دې بالکل مخالف 4.3 باندې تاسو کښ ریزولوشن اف ویکټر. ریزولوشن اف ویکټر څه مطلب څه معنا؟ ریزولوشن د دې اپوزیټ دی، لکه څنګه به چې موږ دوه تکاتونو هغه په خپل منځ کې اډ کړل، جمع وکړل، نو ریزلټ کې موږ سره یو نوې فورس پیدا شو. نو ریزولوشن اف ویکټر موږ دې ته وایي چې یو طاقت هغه موږ هریزونټل کمپوننت او ورټیکل کمپوننت کې تقسیم کو، یو بل دوه نور طاقتونه د هغې نه موږ راوباسو، نو دې ته وایي ریزولوشن اف ویکټر. ریزولوشن خپله معنا ده تقسیم کول یا توړ پوړ کول یا تقسیمول. نو ریزولوشن اف ویکټر د ایډیشن اف ویکټر بالکل اپوزیټ دی. دا چیز به موږ چپټر کې انشاءالله وضاحت سره کلیر کوو. نمبر راشه نیکسٹ 4.4 ته تاسو ته ښکاري. 4.4 دلته موږ سره د سنټر اف ماس دې باندې ځان پوهول ډېر زیات ضروري دي. سنټر اف ماس 4.4 باندې تاسو ته ښکاري سنټر اف ماس. سنټر اف ماس په باره کې زه تاسو ته کلیر کوم چې دنیا کې هر یو څیز چې دی دا د ورکوټې ټوکړو نه جوړ شوی دی، چې دې ته موږ اټم وایو. اټم نه وروسته مالیکیول او کمپاوند جوړېږي، کمپاوند نه بعد بیا مکمل یو سټرکچر جوړ شي. نو زه تاسو ته دا خبره کلیر کوم چې سنټر اف ماس چې دی د هر یو باډي کې یو ټوکړه یو فیس داسې موجود دی، کچری هغه فیس هغه پوینټ کنټرول شي نو د باډي ټول وزن به کنټرول شي. نو دغه پوینټ ته مونږ وایي چې سنټر اف ماس. تاسو به ډېر څیزونه کتلي چې لکه څنګه یو فوټبالر فوټبال په یو ګوته باندې روټیټ کوي، تاوهي، او ټول فوټبال وزن چې دی داسې معلومیږي چې همدې یو پوینټ باندې دی. نو دې ته مونږ وایي چې سنټر اف ماس CM نه ډینوټ کیږي په میتھمیټکس کې. او د دې وضاحت دې سره ریلیټډ چیز یو بل هم دی سنټر اف ګریویټي. هغه چیزونه تاسو ته چپټر کې چې راشي نو زه به تاسو تفصیل سره داسې نو کلیر کوم. راشي مخکې 4.5 مومنت اف فورس. مومنت اف فورس 5 دلته ښکاري مومنت اف فورس. زما په خیال دې چپټر کې یعنی چپټر نمبر 4 کې ټولو نه اهم ټاپک چې دی همدغه دی مومنت اف فورس، چې دې ته انجینیرینګ ژبه یا فزیکس ژبه کې مومنت اف فورس وایي. او سره دې ته موږ دویم نوم ټارک هم اخلو. ټارک وختي څنګه ما ذکر وکړو، ټارک چې دی د ټرننګ افیکټ پروډیوس بای ا باډي از کالډ ټارک. ټي نه ډینوټ کیږي او فارمولا د F is equal to T is equal to FR. نیکسٹ چې دی موږ سره 4.6 کپل. کپل دی ته وایي، کپل خپله معنا ده جوړه، پیر. پیر انګلیش کې چې موږ ورته وایي پیر، جوړه. دا دوه فورسز چې یو باډي باندې اپلای کیږي پیرلل فورسز، یعنی بالکل یو بل سره برابر، یا به دا په یو ډایرکشن کې اپلای کیږي یا به اپوزیټ ډایرکشن کې اپلای کیږي. نو هغه دوه طاقتونه چې بالکل پیرلل اپلای کیږي نو دې ته موږ وایي کپل. کپل فورسز جوړه فورسونه. نیکسٹ چې دی ایکولیبرم 4.7 تاسو ته ښکاري ایکولیبرم. ایکولیبرم اصل کې وایي یو باډي چې مکمل طور باندې په سکون کې یا مکمل طور باندې یو رفتار سره یو موشن سره رواني، دې دواړو کنډیشن ته مونږ وایي ایکولیبرم. ایکولیبرم دپاره دوه کنډیشن دي، یو دی summation of all forces is equal to 0 او دویم کنډیشن دی د ایکولیبرم دپاره summation of all torque is equal to 0. دا مطلب دی که یو باډي د هغې باندې فورس اپلای کیږي او دا ټول فورسونه چې په دې باډي باندې اپلای کیږي دا راجمع کې د دې نتیجه 0 روزي، یعنی د ټولو طاقتونو چې کم ریزلټ دی هغه 0 روزي. نو دې ته موږ وایي فرست کنډیشن اف ایکولیبریم. یې مطلب دا دی چې دغه وخت کې باډي موږ سره په ساکن حالات کې په آرام به وي. سیکنډ کنډیشن اف موشن سمیشن اف آل فورسز از اکول ټو 0. summation of all torque is equal to 0 sorry summation of all torque is equal to 0 چې کم یو باډي باندې ټارک اپلای کیږي، څومره ټارکونه اپلای کیږي دا را جمع کې او د دې رزلټ موږ سره 0 راشي، نو دې ته موږ وایي چې summation of all torque is equal to 0 second condition of equilibrium. دا څیزونه زه تاسو ته کلیر کوم. مخکې نیکسټ راشئ
نیکست تاسو راشئ سټیبیلیټي سایډ ته. سټیبیلیټي ډیر اهمیت لري. هر یو باډي، هر یو ډیزاین، هر یو سټرکچر چې موږ جوړو ټولو نه اول او اهم چیز دا دی چې دا سټیبلی په سکون باندې. نو سټیبیلیټي به موږ څنګه معلومو؟ سټیبیلیټي کلوز تعلق دی موږ سره سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي سره. یو باډي سټیبل به څنګه او نان سټیبل به څنګه. مثال په تور باندې آسان اگزامپل در کوم چې یو پنسل دی هغه ته په ځمکه باندې داسې پرېږدي عام په ځمکه باندې لینډسکیپ وایز پروت وي، نو دی کنډیشن کې به د سټیبیلیټي هاي که هر سایډ ته دا اړې راړې نو دی به د سټرکچر چې کوم د اوریجنل پوزیشن دی هغه باندې به اثر نه غورځېږي. که چېرې دا پنسل ته په ولاړه ودرې نو دغه کنډیشن کې به د سټیبیلیټي کمیږي. څنګه به کمیږي؟ اصل کې د سنټر اف ماس ډسپلیس کیږي. نو د دې وجې نه موږ وایو د سټیبیلیټي د یو سیز زیاته ده او د یو سیز سټیبیلیټي کمه ده. نو دغه سیزونه وو تر دې چپټره. که دا ویډیو ستاسو پسند شي نو دا چینل لایک کړئ، سبسکرایب، کمنټ وکړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم د دې اډوانټیج او د دې فایده حاصله شي. او اوس به مونږ ځو انشاءالله نیکسټ چپټر. ښه جي، اوس مونږ چپټر نمبر 5 طرف ته راغلو. په دې چپټر 5 کې چپټر نوم دی مونږ سره ګریویټیشن. ګریویټیشن دې ته وایي چې په ځمکه کې دا صلاحیت موجود دی چې هر یو څیز ځان طرف ته راکاږي، لکه څنګه چې مقناطیس اوسپنه راکاږي. د ځمکې دې راکاږلو طاقت ته وایي ګریویټیشن. په دې چپټر کې به مونږ دغه شان دا څیزونه ډسکس کوو. خو اول تاسو راشئ 5.1 یعنی د چپټر 5 کې اول ټاپک لا آف یونیورسل آف ګریویټیشن. لا آف یونیورسل ګریویټیشن دا یو لا ده چې یو ساینټیسټ نیوټن هغې پریزنټ کړې ده. دی وایي چې دنیا کې هر یو باډي کې دا صلاحیت دی چې بله باډي ځان طرف ته راکاږي یو طاقت سره، چې هغه طاقت ته وایي ګریویټیشن فورس. او دا طاقت په د دې باډیز ماسز ته ډایرکټ پروپورشني ماس غټیږي، دا فورس په زیاتیږي او د دې مینس کې چې کوم فاصله وي هغې ته به انورس پروپورشن وي. دا ډیفینیشن زه تاسو ته انګلیش کې کوم چې دې نه څه جوړیږي. نو دغه ډیفینیشن زه تاسو ته انګلیش کې هم لږ وایم. every body in the universe attack every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. نو دا څیز تاسو ته ما پښتو کې ویلو، دې ته وایي لا آف یونیورسل ګریویټیشن. ورپسې د موږ سره 5.2 ماس آف ارث. ماس او د ویټ په باره کې زه به تاسو ته چپټر کې کلیر کوم چې ماس یو ځان ته څیز دی، ویټ یو ځان ته څیز دی. ماس وایي د کوانټیټي آف میټر کنټین ان ا باډي از کالډ ماس. نو ویټ مونږه د باډي وزن ته وایو. ماس چې دا باډي کې څومره پارټیکل دي، څومره ټوکړې شامل دي، همدې ته مونږ وایو چې ماس. نو په دې چپټر کې به مونږ د ځمکې ماس هم معلومو. څنګه به معلومو؟ کومې فارمولې سره معلومو؟ لا آف یونیورسل ګریویټیشن به په دې باندې اپلای کوو او مونږ ته به دا پته لګي. 5.3 دې کې ګریویټیشنل فیلډ. ګریویټیشنل فیلډ نه مخکې زه تاسو ته لږ میګنیټک فیلډ ایکسپلین کوم، دې سره تاسو دا کنسپټ کلیر شي، پوه به پوه شئ چې دې څه مطلب دی. لکه څنګه مونږ یو مقناطیس راواخلو، د هغې غیر چاپیر هغه یو فیلډ جوړ کړي. که دې علاقه کې ته غیر چاپیر یو اوسپنه کېږدي نو دا مقناطیس ځان طرف ته راکاږي. نو د مقناطیس د غیر چاپیر هغه خواوشا چې هغې کې دی بل د آیرن فیس یعنی د اوسپنې ټوکړه ځان طرف ته راکاږلو صلاحیت لري، نو دا دې ته وایي میګنیټک فیلډ. همدغه شان دنیا هم هر یو څیز ځان طرف ته راکاږي. د ځمکې هغه رینج، هغه ایریا چې تر کومه رینجه پورې دی یو څیز ځان طرف ته راکاږلی شي، نو دې رینج ته وایي چې همدې رینج ته موږ وایو چې ګریویټیشنل فیلډ. همدې رینج چې کوم کې دی څیزونه راکاږي ځان طرف ته، دې ته موږ وایو ګریویټیشنل فیلډ. 5.4 ویریشن آف جی وذ الټیټیوډ. جی ګریویټیشنل فیلډ یا ګریویټیشنل اکسلریشن د لپاره ډیفاین شوی دی. د ویلیو د 9.8 یا اسانتي د لپاره موږ اخلو جی موږ اخلو د 10 برابر. چې څومره موږ ځمکې نه لرې کېږو نو دومره د ځمکې د راکاږلو طاقت په موږ باندې کمیږي.
نو دغه کنډیشن کې دې وخت کې موږ وایو چې د جی ویلیو په کمېدو ده. نو چې څومره موږ بره خیجو الټیچیوډ باندې ځو بره ځو نو د جی ویلیو به کمیږي او چې څومره موږ ګراوند طرف ته ځمکې طرف ته نږدې کېږو د جی ویلیو به ورسره سیوا کېږي زیاتېږي به. د چپټر نمبر 5 لانچ ټاپک دی 5.5 موشن اف ارټیفیشل سیټلایټ. راځئ چې نن په دې باندې پوه کومه چې څومره موږ نن سبا سوشل میډیا سره اټیچ یو څومره ماډرن ټیکنالوژي سره اټیچ یو د موبایل په ذریعه ریډیو ټي وي انټرنیټ وغیره دا سیزونه موږ ته څنګه رسي دا موږ ته داسې رسي چې د ځمکې نه یو خاص فاصله باندې یو اربټ باندې الته یو سیټلایټ ارټیفیشل مصنوعي یعنی ساینسدانانو یو سیاره جوړه کړې ده. هغه سیاره یو خاص مقدار او خاص رفتار سره تویږي د دنیا نه غیر چاپیر بلکې د ټولې دنیا کور کولو لپاره به کم از کم 3 سیارې د دنیا نه غیر چاپیر تاویږي او هر یو سیاره به تقریبا 120 ډیګري سره یو بل نه لري. نو داسې طریقې سره به دنیا چې دا 360 ډیګري ټول به کور کیږي. نو دې سیټلایټ او دې سیارې ته وایي چې ارټیفیشل سیټلایټ او دې په باره کې به موږ تفصیل سره خبره کوو. تر دې دمه ما مخلص ته راکړئ اجازت په لوی الله سپارم. چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، کمنټ وکړئ، نور ملګرو سره شیر کړئ. ډېره زیاته مننه.